أحب الوفاء بشتى الصور. قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل متفق عليه. كتاب رياض الصالحين 230 نمبر باب شروع باب مبارک دی کی چې وجوبیت د جهاد او داغي فضیلت او غرواله. دریم نمبر حدیث ابو درده هونه روایت ته دا وی چې ما اویلا یا رسول الله اذا الله پیغمبره ای العمل افضل، کم یو عمل په اسلام کې دا ډیر غوړه دی او په ټولو کارونو کې کم یو عمل ډیر غوړه چې الله ته په بنده نزدیکی. قال الله پیغمبر الايمان بالله، د الله په توحید باندې ایمان راوړل، او الجهاد فی سبیله د الله په لار کې jihad کول. پروم دې متعلق او دو حدیثونه تیر شو. مقصد دا چې په ټولو عملونو کې بهترین عمل هغه د الله په توحید باندې عقیده ساتل دي، د الله د یووالي د هغه په صفات او اسماء باندې، او هغه شانته ربوبیت او الوهیت کې هغه ایواز ګڼل، او د الله په لار کې jihad کول دا بهترین عمل دی. د ایمان ساتنه دا په jihad باندې کیږي. څلور نمبر حدیث وان انس رضی الله عنه انس له روایت چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لغدوه فی سبیل الله. د الله پیغمبر فرمای خامخا یو سحر وخت شرکت کول د الله په لار کې، او روحه یا یو د ماخام وخت دغه شانته د الله په لار کې تیرول. غدو لکیږي د سحر اول هغه دغه شانته ورځ اول ته لکیږي، روحه لکیږي د ورځ اخر ته. دومره مقدار کې د الله په لار کې jihad کول، مجاهدون سره شرکت کول، مجاهدون تیرا کول، او د الله د دشمنانو سره جنگ کول په دومره اندازه باندې خیر من الدنيا وما فيها. د الله پیغمبر فرمای ودا دغه اجر او ثواب دا غوړه دی د دنیا نه په دنیا کې چې دي. یعنی مقصد دا دی د څو وخت چې دنیا پیدا شوې ده او د څو وخت پورې چې دا دنیا به تبقای او باقی وي پاتې وي څومره شیان دا د دنیا کې سره دی او سپین دی او بلډینګونه دي او ځمکې دي او عمارتونه دي څه چې دي. د الله په لار کې یو د سحر ټیم شرکت کول د الله د رضا لپاره، یا یو د ورځې اخر دومره مقدار کې شرکت کول د الله په لار کې دغه اجر چې الله کوم تاسو ته دا په دنیا کې چې څه دی او دنیا عمره دغه نه غوړه اجر او ثواب دی. او دا حدیث نبی الله پیغمبر یو موقع کې ویلا ام حارثه و زنانه و انصاریه دا ربيع بنت النضر فنامه باندې زنانه و ربيع د خپل نومو د دې یو ذو حارثه په نامه باندې جنگ بدر کې دا شانته یو غش باندې دا ولګیدو دا وفات پته نه لګی دا غش د کوم طرف راغی. خدا ور باندې هغه غزوه بدر کې هغه ولګیدو او داغه د وجه هغه شهید. نو دا امور سره ډیر زیات خمو. دا د الله پیغمبر خو تعالی صلی الله علیه وسلم خو دا د الله پیغمبره تا ته پته چې حارثه زما د لړ ټوټه ده، او کچر ته ما ته خبر راکړه کچر ته دا جنت کی وی چې دا باندې جوانو کومه ځکه جنت یو عظیم مقام دی چې به خوشاله شمه، او کچر ته دا په جنت کې ني ما ته خبر راکا ته به وګورې ته دا مې څه کومه، یعنی څه رقم جواب یې کومه اته به ما تماشا وکي. د الله پیغمبر ته حبل تي ونه ونه شي ته تاسو رقم ناشنا خبرې کی اته رقم ته پوښتاو چې ته ما وګورې ته کوم بزان باندې وې دغه د پاره یو جنت نه دی، جنتونه دي، جنتونه دي مختلف باغونه دي، او بلکې جنت الفردوس ته داغه د پاره دا خدای الله په لار کې شي وي الله په لار کې چې وته پتپا خپل مر باندې موږ ته مرغه شان دا شهیدی پاتې لاغه شراغله دا باندې راګیدا بالکل شهید دی. او دې لپاره یو جنت نه بلکې جنتونه دي، هغه جنتونه چې داغه د حرو صرف هغه لپاره د اسلام دی هغه صرف په سر باندې کم لپټه هغه یا چې هغه دنیا او دنیا کې چې دغه نه غوړه دي. او ته الله پیغمبر فرمایي په جنت کې یو کمچینه چې اثر باندې وال کیږي دومره چې او چاته ملاو شي دا دنیا او دنیا کې
کې دي نه غوړه دي ابه د الله پیغمبر ویلا د الله په لار کې یو د سحر ټیم عمر jihad کول د الله په لار کې یو د غنیمایي ورځ یا د ورځ د اخر ټیم عمر شرکت کول صرف دنیا کې چې دي او دنیا کې چې دي دغه نه غوړ اجر الله تعالی د شان ته انسان تور کې مجاهد تور کې باندې حدیث کې د الله پیغمبر د شان ته موږ تاسو ترغیب راکړي چې د الله په لار کې jihad کول د الله په لار کې ځان قرباني کول د الله په لار کې د الله دشمنان دا غوړي د پلو دا غوړي د وهلو او دا غوړي د کمزور کول لپاره jihad کول دا عظیم اجر لري او عظیم اجر دا هغه شهید هغه بیان شو چې شهید څومره عظیم مقام دی دا ورسره دغه شان ته اجر او ثواب چې یو کس کې شریک شو به ضرور تعلیم کور ترای دومره اجر دی فاطر د الله په لار کې څوک سر کیږي داغه ساده الله په لار کې وځي داغه به څومره اجر او څومره درجه وي الله دې موږ تاسو ته خوامو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر